د خوست ولایت د شهداو او معلولینو ریاست مسؤلینو د یادو ویلچرونو د ویش پر مهال وویل د عامه روغتیا وزارت په غوښتنه د UMMAH موسسې په مالی ملاتړ له دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو سلطنو معیوبینو او معلولینو ته د تګ راتګ د اسانتیا په موخه ویلچرونه وویشل. د دوی په خبره چې یاد ویلچرونه یې هغه کسانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه پورته وو او ډیر محتاج وو وویشل. دغه راز دوی وویل چې په خوست کې ټول 6,000 معیوب او معلول کسان ثبت دي. هغه کسان چې د کار کولو وړتیا لري مرکز ته معرفي کیږي چې د خیاطۍ، برقي، زده کړې او نورو برخو کې روزل کیږي. کوم چې توضیح کیږي دغه موږ ته د وزارت طرف نه چې هغې ته د خیري محسن طرف نه لګولې دي 102 ویلچرې دي. دغه موږ توضیح کوو هغه کسانو ته چونکې ټولو ته رسیږي نه په دې خاطر نه موږ دغه وکړله چې د 15 سکولونه چې ای طرف ته وي هغه ډېر مجبور وي هغه کسانو ته موږ دغه توضیح کوو. په دې کې زنانه دي ډېرې او د نورو سړي هم کې دي. په دې کې هغه خلک چې ډېر محتاج دي دغه موږ 102 ویلچرې موږ د خوست ولایت د شهداو معلولینو د ریاست طرف نه موږ توضیح کړلې. مخکې هم دا توضیح کړی دي تیر کول خو بیا د خلک ډېر دي موږ سره معلولین نو دې ته دا کیفیت نه کوي. همدارنګه معیوبین او معلولین د یادو مرستو څخه خوښ دي او وایي چې د دوی سره دي ورته نورې مرستې هم وشي او ترڅنګ دي ورته د حرفوي زده کړو زمینه هم برابر شي. او دا به ما په ژوند کې دومره اسانګویي راولي لکه اوس زه کلیوالي دکان ته ورځم یا جومات ته ځم او بیا خپلو دوستانو کره ځم او راځم واده یې ورسه مړې شوي ورسه بل څه سوي ورسه دغه کې ما داسې اسانګي راولي چې پخو به ډېر سخت تلم او تللی نه سوم. اوس دغه کې بس یو ماشوم به رابطه کړي بس اسودا به ورسم بیرته به راسم. تعلیم یافته خلک چې دي معیوبین چې دي دا باید جذب شي او بېسواده خلک چې دي هغې ته باید حرفوي او مسلکي زده کړې ورکړل شي چې د خپل ضرورتونه پوره کړي. موږ د ریاست څخه منندوی یو چې موږ ته دا وکړل او موږ په اندا کې نور ډېر غوړو د دولت نه داغه چې دلته افغانستان کې بلکې خصوصا په خوست کې زغ ډېر معلولین شته دي. د دې معلولینو پوره داسې کورسونه چې مقصد د حرفوي زده کړې وکړي او نور داسې خور بور چې باید دی ته پیدا شي معلولین مستحق دي دغه. تر دې وړاندې هم د مرکز او ولسوالیو معلولینو ته اړوند ویلچرونه ویشل شوي دي. مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې په اړونده برخه کې لا هم غوره خدمات وړاندې کړي.